شپې دا واردات شوي دي او تقریبا 19-20 دکانونه د شپې چې دی هغه مات شوي دي. نو دا پاکستان ښار ناپورسان جوړ شوی دی، کوچا پکې څوک مړ کوم پته نه لګي او کوچا غلا وکړه هم پکې پته نه لګي. څه وړل دي؟ یو 15 پاور بینک یې وړل دي، 2 موبایل یې وړل دي، یو ټیبلیټ دی او نور دغه میموري کارډ یې وړل دي. خپله 3 دوکانونه مات شوي دي، 3 پکې ستا مات شوي؟ 3 پکې زما مات شوي دي. نور موږ د حکومت نه دغه خواست کوو چې یار دغله دې ونیول شي. غلا کېږي دوکان زه به صاحب د دوکان زه به مزدوري کوم، زما ډېر نه بیډرو زه به خفه کېږم نو زه به سړی د اړه په سر نه ولم خوروم به نو ولې ظلم او زیاتی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو حبیب الله همدردم تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک. کتونکو دا چرته چې ولاړې ما دا ټاټ کالونی دا او په دغه ټاټ کالونی کې بیګا د شپې نامعلومو غلو چې هغه یو ګینګ معلومیږي شاوخوا 18-19 دکانونه چې دی هغه مات کړي. دغه ملګری چې لګیا دی دغسې ټول دکانونه چې دي د هغې چا تالې ماتې دي، د چا ورونه مات کړي او د هغې دکاندارانو چې کوم قیمتي سامانونه دي هغه هم غلا کړي دي. او په دې سیمه کې د دغې غلا د وجې نه یو لویه اندېښنه خلکو ته مخې ته راغلې ده، ولې چې په یو ځای په یوه شپه 18-19 دکانونه په یو ځای کې ماتېدل دا انتهایي د اندېښنې وړ خبره ده. د دغه دکاندارانو سره او د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو چې دغه غلا څومره شوې ده، دوی سره تاوان څومره شوی دی او آیا دغه خلک څومره اندېښمن دي. نو موږ سره اوسئ، د دغه خلکو سره به خبرې اترې کوو. ملګري څه به راته وایي دا غلا شوې ده، څومره پریشانه یې، څومره دکانونه مات شوي دي او خلک څه وایي؟ بس چې خلک دا وایي که چې زما په خپله 3 دوکانونه مات شوي دي. 3 پکې ستا مات شوي؟ 3 پکې زما مات شوي دي. نور موږ د حکومت نه دغه خواست کوو چې یار دغله دې ونیول شي. یو دوکان نه دی مات شوی، 2 نه دي مات شوي، 19 دوکانونه مات شوي دي. او جی نو څه به راته وایي پولیس راغلي اوس ریپورټ شوی دی که څه؟ پولیس راغلی او جی راپورټ شوی دی، هغو دغه خپل لیکلي میکلي اخیستي دي او نور کاروایي هغو کوي. نو څه راته وایه چې ستا نه څومره سامان وړی شوی، څه شی وړي دي؟ زما نه به تقریبا د لاکو روپو سامان وړی شوی. د لاکو روپو؟ او جی په دې کې نغدي روپۍ دي سامان؟ څه نغدي روپۍ دی، څه سامان دی. ستا یې څه تالې ماتې کړلي که ورې ماتې؟ تالې ماتې کړلي که نه. او جی تالې ماتې کړلي. جی دا زمونږ دکانونه مات شوي دي او مطلب دا زمونږ پوره نقصان یې موږ له راکړی دی، ځکه جیب کې وړو پیسې پرتې وي او لرګی هم د لرګو پیسې هم پرتې وي. بل دا تیارې پیسې هم د کارګر سړي سره کار کوي که نه، نو د هغو پیسې هم پرتې وي که نه. نو لکه ډېر نقصان خو زمونږ د دکان نه خیر نه دی راکړی، خو مطلب بیا هم 2,000 روپۍ نقصان یې موږ له راکړی دی. او بل دا په دې ایریا کې دا ثابت دکانونه ټول په یوه شپه کې مات شوي دي که نه. نو موږ دا غواړو لکه دا څنګه دغه دی چې لکه په یوه شپه کې ثابت دکانونه ماتېږي او د ټول دکانداران دې لکه لوټ کېږي. نو لکه زمونږ دا دغه دی چې لکه د دې باقاعده دغه وشي. دا خبرې غلطې ولې غلا کېږي دوکان زه به صاحب د دوکان زه به مزدوري کوم، زما ډېر نه بیډرو زه به خفه کېږم نو زه به سړی د اړه په سر نه ولم خوروم به نو ولې ظلم او زیاتی کېږي. زموږ یو شان ملک ته یو شان غریبوالی دی، څه چې راځي د الله طرفه راځي، غریبي د الله طرفه ده. خو داسې خو نشو کولی چې زه دوکان ډک کړم سړی راځي او ماته یې په څه وجه؟ زما خو چا سره دښمن نشته، نه چا سره قصدیان شته. زه په دې ډېر نه مزدوري کوم، زما مزدوري نه زه به اخر لاس اچوم. غټ پښتن سړی یم نه دی بیدرې صالح خیل یم، خو چې زه تنګ شم په جنګ بشم خامخا به دغه کوم. او تاسو ډېره زیاته مننه، تاسو زموږ سره په دې سخته کې ورته زموږ تپوس وکړو. الله دې ډېر عزت درکړي او ډېر ژوند دې درکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رور مې څه به راته وایي چې دا څنګه دا دومره غلا وشوه، ستاسو نه څه وړي دي او دا دومره دوکانونه چې مات شو ستاسو څه تاثر دی د خلکو؟ جو دا خو بیګا د شپې ناوختې پورې دا مسله چاته شوې ده ناوخته، ځکه چې د یوې نیمې پورې خلک ګرځي او د هغې نه وروسته بیا دا پیښه راغلې ده. نو په هغې کې تقریبا دا 19 دکانونه مات شوي دي او د دې خلکو ډېر تاوانونه یې کړي دي. ستاسو نه څه ورک شوي دي او ستاسو دکان یې څنګه مات کړی؟ زموږ دکان خو د هغه سایډ نه بیک سایډ نه مات کړی دی، نو دې ته دننه هم ټالۍ لګېدي، هغه دننه ټالۍ هم ماتې کړي دي. هغه دننه ټالۍ ماتېدل ډېر مشکل کار و. او بیا د هغې نه وروسته چې دننه راغلي دي چې دلته دا ډي وي آر دی، دا یې سکرین یې ځمکې له راغوځار کړلی او ډي وي آر یې تیوړی دی او ګله کې لږې روپۍ وي هغه یې وړې وي. سامان خو یې نه دی وړی؟ سامان یې خاص ډېر نه دی وړی او بس هر څه ضرورت وو هغه به ونو ډېر دغه یې نه دی کړی. نو پریشاني خو به ډېره خوره شوي؟ نو دهشت شي که نه، ولې چې تحفظ نشته که نه، ملک او تحفظ پکار دی. هر سړي له د هغه دکان ته تحفظ پکار دی، د هغه کور ته تحفظ پکار دی، هغه ته تحفظ پکار دی. انسانیت خدا دی که نه، چې موږ د تحفظ پکار شي، موږ د حکومت تحفظ راکړي، زموږ عزت ته وساتلی شي. ولې دا خو بې عزتي شوه که نه، یو سړی کور ماتېده، دکان ماتېدو.
نو اوس په وړاندې څه کوئ چې دلته به چوکیدار نه صحیح که څه به کېږي؟ چوکیدار خو جو زمونږ نه و چوکیدار به انشاءالله نه سو چوکیدار خو د هغې دپاره لا عمل شوی دی انشاءالله چې نن د هغې کار وشي خو بیا هم دا خو پکار ده چې سکیورټي کار دی که نه نو ګورنمنټ کار دی چې لکه چوکیدار خو د عوامو کار دی که نه چې ولې چې چوکیدار خو به عوام ځان ونیسي نو پولیس له هم پکار دی چې هغه د کار او بل دا چې دا پولیس له پکار دی چې غله راټینګ کړي ولې چې یوازې دا ځای نه چې دا ځای مات شو جو بس مسله حل شوه دا خو به نور را روان وخت کې نور دوکانونه ماتې کړي نور ځایونو کې به دا مسلې راځي نو خلکو ته به تکلیف زیاتېږي. ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو به راته څه وایئ بېګا چې د غلا شوي د څه دنه وړی شوي دي څومره پریشاني جوړه شوې ده؟ بس پریشاني خو دا جوړه شوې ده چې دا بوتلې او ریډینویټ سګرټ بانډلې او بوتلې او دا شونې مونه چای او دا شونې وړلې رانه تالې ماتې شوې ګورې مات کړلې؟ تالې ماتې کړلې جي. نو دا چې دومره غلاګانې وشوې نو سب پریشاني خو به خلکو ته هم رامخې ته شوي؟ پریشاني خو ډېره رامخې ته شوې ده که نه چې نوم بدنام شي هغه دغه وشي که نه بدنامي د سړی وشي. صلاح عمل اوس په راتلونکي کې څه کوئ داسې که دا ماتېږي نو تاسو خپل څه سوچ ولا وکړو که څنګه؟ اوس د دکاندارانو دا سوچ وکړو چې چوکیدار ولا دوه چوکیداران ول نه سو دغه باندې صلاح کړله صحیح چوکیدار به ونه جی څه به راته وایې وروره بېداره کې چې دا 18-19 دکانونه مات شوي دي نو څومره پریشاني ده او څومره خلکو کې یاره ترخه خپره شوې؟ یاره پریشاني خو ډېره زیاته ده ځکه په ټول خلکو باندې دهشت خور کړلی یو قسمه یره یې خوره کړله او بل د دوکانونو دومره زیات نقصانونه هم نه دی کړی خو هسې یو د خلکو بدنامي یې کړله غل چې نو هغه مطلب دا 120 روپۍ نه وړي څوک چې وږی خو دا یو بدنامي او یو دهشت یې خور کړلی بل زموږ د حکومت بېعزتي هم کړله زموږ د حکومت اصل کې د هغو بدنامي کړې ده. او جی خانه زموږ نه ډېر یار وړلی ماتې روپۍ وي هغې وړي نور که د دوکان څه سامان مامان یې وړی خو موږ ته پکې پته نه لګي ټیک ده او ټالۍ ماتې کړي دي سې په جبلونو چوتې کړي دي او مطلب دا دی دا یو دوکان نه دی دا 10-12 دوکانونه مات شي دي دا چېرته د معمولي غلو خبره نه ده دا مکمل ګروپ دی هغه په پلین باندې شوی دی او لکه زه دا وایم چې د پاکستان ښار ناپورسان جوړ شوی دی کوچا پکې څوک مړ کوم پته نه لګي او کوچا غلا وکړه هم پکې پته نه لګي ټیک ده ښار ناپورسان دی وی نامعلوم دی دا موږ معلوم دی زموږ د موبایل دوکان دی او زموږ 60,000 روپیو تاوان شوی دی. څه شی وړلې؟ یو 15 پاور بینک یې وړلي 2 موبایل یې وړلي یو ټیبلیټ دی او نور دغه څه ممري کارډ یې وړلي 26,000 روپیو ممري کارډ یې 26,000 او د دوکان تاله ماته ده که ورې بند کړلی که څه چل شوی دی؟ دغه 3 ټالۍ ورته موږ والي او 3 وانه ټالۍ یې ماتې کړلې 3 وانه ماتې کړلې. تاسو ته څنګه پته ورغېږي چې دوکان مات شو بیا؟ زه سهار راتلم په یو لم نو هلته رورا راته ووې دوکان غلا شو ما یقین نه کوو رالم په خپله مې څه کړو دغه حساب شو. بسم الله الرحمن الرحیم. همدرد صاحب د ټول نه لاول خو ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی او زموږ د دغې مظلوم دکاندارانو سره په دغو دو په دې غم کې شامل شوئ شریک شوئ. دا خو ډېره افسوسناکه واقع شو ده چې د شپې دا واردات شوي دي او تقریبا 19-20 دوکانونه د شپې چې دي هغه مات شوي دي نو دا ټول خلک ډېر زیات خفه دی د دوی د نقصان ازاله دي وشي دوی ته پوسټ وکړی شي. حکومت دی وایي چې پولیس راغلي و او هغې چې دی هغه ریپورټ روایتي چې کومه طریقه ده هغه یې کړی څه امید لري چې پولیس به دغه خلک راټینګ کړي که څنګه؟ همدرد صاحب زه به دومره ووایم چې دا موږ چې رالوی شوي یو په ټاټ کالونۍ کې همیشه دا دوکان نه ماتېږي پولیس ځي راځي تفتیش کوي دا 3 ورځو پورې تقریبا دا مسئله پولیس راشي دا خلک د هغو میلمستیا وکړي چای شربت پې وڅکي د 3-4 ورځو پورې بیا هغو لاړ چې خبره هېره شي دا یو ورځ نه دا بار دا کېږي د خلکو د خپلو ښځو کالي خرڅ کړي دي خلکو ځمکې خرڅې کړي دي او ځان له دا واړه دوکان نه پولو کړي دي چې په دې کاروانونو کې د خپل بچو له رزق ګټي او هغه به خوارئ نو موږ په خپل وطن کې سیف نه یو په امن باندې نه یو که موږ سهار نه ماښامه پورې کار شو ستړي شو ماوستن به زموږ دا غم یار دوکان به برابري که چا به مات کړی په دې سوچ او غم کې نو په کار ده چې حکومت د دې خلکو د پوسو کې او ما ته داسې ښکاري لکه دا کار چې په پلانینګ باندې شوی ځکه چې 19-20 دوکانونه په یو شپه ماتېږي او په غل کې دومره جرأت کم ځای نه راغی ځکه زموږ چپ چاپېره پولیس دي چوکیانې دي په کم طرف غل راځي او 19 دوکانونه د شپې ماته او څوک سلامت ځي او سلامت ځي. ډېره مننه جي کتونکو خبرې اترې مو اورېدې دغسې د ټاټ کالونۍ بېدرې هر سړی غواړي چې په دغه پیښه باندې خپل نظر ستاسو سره شریک کړي خو دغه پروګرام دومره اوږدولی نه شو ولې د دغه ټولو خلکو د خبرو لوبې لوباب دا دی چې باید په دغه هیواد کې د انتظامیې دغسې د حکومت په شتون او موجودګۍ کې پکار دی چې د خلکو عزت د خلکو مال او د هغې ته تحفظ میلاو شي دغه خلکو ټولو غوښتنه وکړه چې دغه ډېر یو لوی په پلانینګ کار شوی دی او دلته د دهشت خورولو هم د خلکو
ته پریشانی رسولو ترڅنګ هغې تاواني شوي هم دي. باید چې کوم متعلقه او اړوند زمونږ کومه تانه ده د مټې تانه په خاصه توګه په هغې باندې دغه وخت کې په دې دا ذمهداري جوړېږي چې دغه غله هر چېرته چې وي چې دغه غلو دغه غله راونسي د هغې سره حساب کتاب وکړي او دغه خلکو ته په ډاګه کړي چې د خلکو دغه پریشانی ختم شي. د دې سره خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرامین عبدالله خان ته ورکوي اجازت. ته ملتیا مو مننه کوم. د لوی الله په امان.